د ایراني پوله ساتي وژل کېدل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وايي طالبان دې دا موضوع روښانه کړي. نیمروز کې د ایران د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې د یوه ایراني پوله ساتي له وژل کېدو وروسته د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو غوښتي چې د دې پیښې ابعاد دې روښانه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعاني چهارشنبه د چنګاښ پر 8 په یوه ټویټ کې ویلي چې د طالبانو له مسؤلو چارواکو تمه کېږي چې د دغې موضوع د ابعادو روښانولو او عاملینو ته یې د سزا په ورکولو کې جدي اقدام وکړي. د کنعاني په وینا طالبان باید د دا شان پیښو له تکرار څخه جدي مخنیوی وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان جوته کړي د دغې خواشینونکې پیښې ابعاد چې د ملک په سرحدي سیمو کې د یوه ایراني پوله ساتي د شهادت لامل شوه د مسؤلو بنسټونو لخوا د څېړنې په حال کې دي چې د موضوع له روښانه کېدو سره به معلومات وړاندې شي. د ویلو ده چې تیر ماښام د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ په نښته کې د محمد سیاد په نوم د دغه هېواد یو سرحدي سرتیری ووژل شو. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.